وخت بخیر. د خبریال لیدونکو امن عزیزي یم. د نن مهم خبر دا دی چې په پاکستان کې د رومیانو بیه له 400 کلدارو تر 500 کلدارو راکښته شوې. د پاکستان په سند ایالات او شاوخوا سیمو کې کروندګرو رومیان د سبزیو مارکیټ ته نه وړي او پر اضافي ځایونه یې غورځوي. د پاکستان د جنگ اخبار له خبر سره سم رومیان په پاکستان کې د خپل قیمت تر وروستۍ کچې راټیټ شوي. پاکستاني رسنۍ وایي ښایي کروندګر د حکومت پر خلاف پراخ احتجاج وکړي. د یادولو ده چې د پاکستان اقتصاد تر ډیره پر میوو، سبزۍ او پر کښت او کرونده ولاړ دی چې اوس هم دغه صنعت له سخت ګواښ سره مخامخ دی. پاکستان په دا وروستیو کې په کور دننه له اقتصادي زیانونو سره مخامخ دی او تر ډیره بریده هڅه کوي پور ترلاسه کړي ترڅو د هیواد دننه چارې پرې وچلوي. د لا نورو ډیرو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.